د محمد مبارکه سوره چې د قران عظیم شان او څلوېښتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. اته دېرش مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. کوم کسان چې کافر شول او د الله لاره نه منو وکړه الله د هغو عملونه ضایع کړل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. او کوم کسانو چې ایمان راوړ او نیک اعمال تر سره کړل او هغه څه یعنی قرآن ومانه چې پر محمد باندې نازل شوی دی او د هغو د پروردګار لخوا سر تر پایه حق دی الله د هغو بدی له هغو نه ایسته کړي او د هغو حالت سم کړ. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. دا ځکه چې کافرانو د باطل پیروي وکړه او مؤمنانو د هغه حق پیروي وکړه چې د هغو د پروردګار لخوا راغلی دی. په دې ډول الله خلقو ته د هغو سم صحیح حیثیتونه ورخي یعنی د هغو د امثال حال بیانوي. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نو کله چې له دغو کافرانو سره په جنگ کې ستاسو مخامخ کېدل وي نو ستاسو لومړی کار د هغو د اورمیږونو وهل دي تر دې پورې چې کله چې تاسو هغوی ښه وټاکوئ هلنو بندیان کلک وتړئ. له هغه وروسته ستاسو خپله خوښه ده چې ښېګڼه کوئ دوی وړیا خوشي کوئ او که د دوی د آزادولو په مقابل کې د فدیې معامله کوئ تر هغه پورې چې جنګیالیان خپله وسله وغورځوي. دغه د ستاسو د کولو کار. که الله غوښتي وای نو په خپله به یې له هغو نه غچ اخیستی و خو دغه کړنلاره هغه د دې لپاره غوره کړې ده تر څو چې تاسو یو د بل په وسیله وازمایي او کوم کسان چې د الله په لاره کې ووژل شي الله به د هغو عملونه هیڅکله ضایع نه کړي. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هغه به هغو ته لارښوونه وکړي د هغو حالت به سم کړي او هغوی به هغه جنت ته ننباسي چې هغو ته د هغه ښه والی ورپېژندلی دی. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ای مؤمنانو که تاسو له الله سره مرسته وکړئ نو هغه به له تاسو سره مرسته وکړي او ستاسو قدمونه به کلک کړي. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. پاتې شول هغه کسان چې کافران شوي دي نو د هغو لپاره هلاکت ده او الله د هغو عملونه ضایع کړي دي. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ځکه چې هغوی هغه شی بد وګاڼه چې الله نازل کړی دی له دې امله الله د هغو عملونه ضایع کړل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. دا هغوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه وو چې د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي. الله پر هغو هلاکت راوست او همدغسې نتیجې د دغو کافرانو لپاره مقدرې دي. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. دا د دې لپاره چې د مؤمنانو ملاتړ او مرستن دوی الله دی او د کافرانو هیڅ ملاتړ او مرستن دوی نشته. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هغه کسان چې ایمان راوړی او نیک عملونه کړي دي الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي او کافران فقط د دنیا د څو ورځني ژوندانه خوندونه اخلي، د څارویو په شان خوراک څښاک کوي او د هغو وروستی استوګنځی دوزخ دی. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ای پیغمبره څومره کلی او خلک داسې تیر شوي دي چې ستا د کلی له خلکو نه زیات زورورو چې تی ویستلی موږ هغوی په داسې شان هلاک کړل چې هیڅوک یې ژغورونکي نه وو. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. خانو آیا داسې کېدای شي چې څوک چې د خپل پروردګار له لوري په روښانه او څرګند هدایت باندې وي هغه د هغو خلکو په څیر شي چې د هغو لپاره د هغو بد عمل ښایسته کړی شوی دی او هغوی د خپلو نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. د پرهیزګارانو لپاره چې د کوم جنت وعده شوې ده د هغه شان خدا دی چې په هغه کې به ویالې بهیږي د صاف رڼو اوبو او ویالې به بهیدونکې وي د داسې شیدو چې په خوند کې به هیڅ توپیر نه وي راغلی. ویالې به بهیدونکې وي د داسې شرابو چې د څښونکو لپاره به لذت بخښونکې وي. ویالې به بهیدونکې وي د صاف رڼو شاتو په هغه کې به د هغو لپاره هر راز میوې وي او د هغو د پروردګار لخوا بخشش. هغه څوک چې د هغه په باب دغه جنت رسیدونکی دی د هغو خلکو په څیر کېدای شي چې په دوزخ کې به تل اوسیدونکي وي او په هغو باندې به داسې شیدلې اوبه وڅښل شي چې د هغو کلمې به ټوټې ټوټې کړي. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. دوی نه ځینې خلک داسې دي چې غوږ نیسي ستا خبرې اوري او بیا کله چې ستا له مجلس نه وځي نو له هغو خلکو نه چې د علم نعمت وربخښل شوی دی پوښتنه کوي چې همدا اوس دی یعنې پیغمبر څه وویل.
دا هغه کسان دي چې د دوی په زړونو باندې الله مهر لګولای دی او دوی د خپل نفسي غوښتنو پیروان ګرځېدلي دي. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. پاتې شول هغه کسان چې هغوی هدایت موندلی دی، الله هغو ته لا زیات هدایت په برخه کوي او هغو ته د هغو برخه تقوا ورکوي. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. نو آیا دوی فقط د قیامت انتظار باسي چې هغه په ناڅاپي ډول ور باندې راشي؟ د هغه علامات یعنی نښانې خو راغلي دي، کله چې هغه په خپل راشي نو د دوی لپاره به د نصیحت قبلولو څه فرصت باقی پاتې شي. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نو ای پیغمبره خو په هیګه چې الله نه پرته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نشته او بخنو غواړه د خپل ګناه لپاره هم او د مؤمنانو نارینه او خځو د ګناه لپاره هم. الله ستاسو په حالو ځلو باندې هم پوهیږي او ستاسو له استوګنځینه هم خبر ده. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی هغوی ویل چې کوم صورت ولې نه نازلیږي چې په هغه کې د جګړې امر وشي، خو کله چې یو محکم صورت نازل کړی شو چې په هغه کې د جنگ یادونه و نو تا ولیدل چې د کوم کسانو په زړونو کې چې ناروغي و هغوی ستا لوري ته په داسې شان ګوري لکه چې په چا باندې د مرګ څپې خوري شوي وي. خو دوی ته بهتره دا ده چې اطاعت وکړي او غوره خبره وکړي. خو کله چې غوڅ حکم ورکړی شو که د هغوی په هغه وخت کې له الله سره په خپل وعده کې ریښتینولي ثابته شوې وای نو د همغو لپاره ښه وه. اوس آیا له تاسې نه له دې نه پرته نوره څه هیله کېدی شي چې که په شا واوښتلی نو په ځمکه کې به فساد برپا کړئ او په خپلو منځو کې به یو د بل سرونه غوڅ کړئ او د خپلې خپلوۍ اړیکې به وشلوئ. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. دوی همغه خلق دي چې الله ور باندې لعنت وکړ او هغوی وړاندې کاڼه کړل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دوی پر قرآن غور نه دی کړی یا پر زړونو باندې د هغو قلفونه وهل شوي دي. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. حقیقت دا دی کوم کسان چې د هدایت له روښانه کېدو وروسته له هغه نه وګرځېدل د هغو لپاره شیطان دغه کړنلاره اسانه کړې ده او د دروغجنو هیلو لړۍ د هغو لپاره اوږده کړې ده. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. له همدې عمله دوی د الله د نازل کړي دین بدګنونکو ته وویل چې په ځینو چارو کې به موږ ستاسې منو. الله د دوی په دغو پټو خبرو ښه پوهیږي. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نو په هغه وخت کې به څه حال وي چې پرښتې د دوی ساګانې واخلي
په داسې حال کې چې دوی به په مخونو او شاګانو وهي. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. دا به د همدې لپاره وي چې دوی د هغې کړنلارې پیروي وکړه چې الله پرې خفه کیږي او د هغه د رضا لاره غوره کول یې خوښ نه کړل. په همدې اساس د هغو ټولو عملونه به اغېزه یعنې ضایع کړل. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هغو کسانو چې په زړونو کې د شک او نفاق ناروغي ده دا انګېرلې ده چې الله به د هغو د زړونو پټې کینې ښکاره نه کړي. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. که موږ وغواړو نو موږ به هغوی تا ته په سترګو دروښیو او د هغو له څېرونو به ته هغوی وپېژنې، مګر د وینا له اسلوب نه خو به یې ته ارومرو وپېژنې. الله ستاسې ټولو په عملونو ډېر ښه خبر دی. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. موږ به خامخا تاسې په ازموینه کې واچو تر څو چې ستاسې حالات وڅېړو او وګورو چې په تاسې کې مجاهدین او ثابت قدم کسان څوک دي. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. کوم کسان چې کافران شول او د الله له لارې نه یې منع وکړه او له پیغمبر سره شخړه وکړه او وروسته له هغه چې هغو ته سمه لاره څرګنده شوې وه، په حقیقت کې هغوی الله ته هیڅ نقصان نشي رسولی، بلکې الله به د هغو ټول کړه وړه ضایع کړي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اے مؤمنانو د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ او خپل عملونه مه باطلوئ. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بشکه هغه کسان چې کافر شول د خدای له لارې څخه خلق منع کړل بیا دوی مړه شول په داسې حال کې چې دوی کافرو، هغوی خو به هیڅکله الله نه بخي. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نو تاسې بې زړه کېږئ مه او د سولې پیشنهاد مه کوئ، همدا اوس برلاسي کېدونکي یې. الله ستاسې ملګری دی او هغه به ستاسې عملونه هیڅکله ضایع نه کړي. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. د دنیا دغه ژوند خو یوه لوبه او ننداره ده. که تاسې ایمان ولرئ او د تقوا په کړنلاره لاړ شئ نو الله به تاسې ته ستاسې اجر درکړي او هغه به ستاسې نه ستاسې شتمني ونه غواړي. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. که چیرته هغه له تاسې نه ستاسې مال وغواړي او په پوره تاکید سره یې درنه وغواړي نو تاسې به بخیلي وکړي او هغه به ستاسې د زړونو کینې را برسېره کړي. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وګورئ تاسې ته بلنه درکول کېږي چې د الله په لاره کې مال ولګوئ، نو له تاسې نه ځینې کسان داسې دي چې بخیلي کوي
او که څوک بخیلی وکړي په حقیقت کې په خپل ځان بخیلی کوي الله خو بېنیازه دی او تاسې هغه ته اړ یې که تاسې مخ واړوئ نو الله به ستاسې په ځای کوم بل قوم راولي او هغوی به ستاسې په څیر نه وي